د نېشنل میډیا درنو کتونکو ستړي مشئ او ښه راغلاست. نن موږ راغلي یو راولپنډي کې ایوب نیشنل پارک یو ډېر مشهور او سیاحتي پارک ده. غواړو چې خپلو کتونکو سره د دغه پارک سالۍ شریکې کړو. له موږ سره اوسئ، پروګرام ادامه لري. مننه. درنو لیدونکو، شاته تاسو وینئ د جنګل بیرک اینډ ریسورټ چې کوم ډېر په اعلی سطحه فرنش شوی دی. دلته اطاقونه دي، د اوسېدو ځای دی او شاته تاسو وینئ خلک لګیا دي، تمرین کوي. نو دا جنګل بیرک څه اطاقونه لري او ډېر په اعلی سطحه باندې جوړ شوی دی د اوسېدو لپاره او میلمنو لپاره. مننه. درنو کتونکو، دغه چې کوم د دوو ماشومانو مجسمه ده، دا په 2014 دسمبر کې چې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول باندې حمله شوې وه، د هغې د قربانیانو په یاد کې جوړه شوې ده په ایوب نیشنل پارک کې.
درنو لیدونکو دا هم دلته د تمرین لپاره د ورزش اکسرسایز لپاره دوی یوه برخه جوړه کړې ده. ماشینونه هم شته پکې، خلک کولی شي چې د پارک د تفریح سره سره دلته اکسرسایز یا ورزش هم وکړي. مننه.